مصدر په الغارمین کې داخل دی، نو لہذا غارمین له سره زکات ورکول شي دا په غارم کې داخل دی. نور په دې طریقه باندې چې مساجد هغه سره په زکاتونو باندې آباد او دا زمونږ استاد د نقصان د بدبختی ونته کې دا چې ګوره په کلی کې 200 کور آبادیږي او په دې کلی کې یو مسجد نه آبادیږي، په دې کې ډېر هاي سویه باندې بلډینګونه هم جوړي خو د مسجد یو سفر هغه هم څوک نشي جوړولی. دا زموږ نقصان دی او دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مبارک او ارشادات او ته په کم نظر کتل دي چې هغه فرمایي من بنا لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنه، چې الله د پاره مسجد جوړ ک الله رب العالمین به هغه ته په جنت کې یو کور جوړ کړي. ګوره د خپل دی معمولی دنیوي فانی بلډینګ د پاره څومره تکلیف برداشت کړي، په کار دا چې د جنت د پاره سره سناس جمعواري وکړي او د جنت کور په آباد کړي.